د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په دغه ویډیو کې د پښتو ژبې تکړه سندرغاړي کرن خان په ژوند باندې غږیږو، خو د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. کرن خان په سوات کې یوې ساده او زمینداره کورنۍ کې زیږېدلی او اوس مهال 15 کاله عمر لري. کرن خان په سوات کې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې. د کرن خان د کورنۍ اقتصاد ډیر کمزوری و، نو هغه د مزدورۍ لپاره کراچۍ ته لاړ. هلته یې 4 کاله تیر کړه. دا چې کرن خان د سندرو سره ډیر شوق و، په کراچۍ کې د مزدورۍ ترڅنګ د AR انور استاد سره هنري زده کړې هم کولې او بیرته چې کله سوات ته ستون شو نو د استاد شیرجان سره زده کړې پیل کړې. تر هغه وروسته د خپل نیمګړي تعلیم د پوره کولو لپاره پېښور پوهنتون کې زده کړې شروع کړې. کرن خان وایي د هغې څخه مخکې د دوی په کورنۍ کې چا د موسیقۍ د نړۍ سره اړیکه نه لرله. هغه وایي پخوا مې هم سندرو سره مینه وه. کله به مې چې کرونده کې کار کاوه، په رادیو او ټیپ کې به مې د خیال محمد استاد، شاولي استاد، ګلزار علم او ناشناس د سندرو او غزلو اورېدلو ترڅنګ زمزمه هم کوله. زیاتوي کله چې هارون پادشاه د هنر ډګر ته راغی، د هغه سندرو ډېره اغېزه راباندې وکړه او د هغه له امله مې د موسیقۍ سره مینه لا هم ډېره شوه. کرن خان موسیقۍ ته په راتګ کې د هارون باچا ډېر لوی لاس بولي او وایي که چیرې هارون باچا نه وی نو نن به زه د هنر په ډګر کې نه وم. هغه لومړی ځل د پېښور د رادیو څخه په سندرو پیل وکړ او بیا وروسته تلویزیون ته لاړ، خو شهرت یې په 2009 میلادي کال کې د مازدیګر په نوم د خپل یو سندریز البوم نه پیدا کړ. کرن خان خپله هم یو ښه شاعر او لیکوال دی، نو د کلام په انتخاب کې د ډېر احتیاط نه کار اخلي. کرن خان وایي زه کوشش کوم چې داسې سندرې ووایم چې د ولس لپاره پکې پیغام وي. هغه وایي کله چې په سندرو کې د حسن، زلفو او شونډو ذکر کوم ځان بد راته ښکاري. هغه ته د فلمونو لپاره د سندرو ویلو ډېر وړاندیزونه شوي او حتی ډېرې پیسې هم ورته منل شوي، خو هغه انکار کړی. هغه داسې هیڅ کار نه کوي چې د پښتنو د کلتور په خلاف وي. کرن خان وایي زما کوشش دا دی چې په نوي شکل په خپل سوچ او فکر معیاري سندرې ووایم. کرن خان تر اوسه پورې د ښځینه سندرغاړو سره ګډې سندرې نه دي ویلي. هغه وایي د دې کار مخالف نه یم، خو زما زړه یې نه مني. هغه څخه پوښتنه وشوه چې د افغانستان پښتانه هم تا سره ډېره مینه لري او په لهجه مو هم د هغوی رنګ غالب وي، د دې لامل څه ده؟ کرن خان وایي موږ پښتانه ټول د افغانستان نه راغلي یو او ټول افغانان یو او افغانانو سره مې مینه ده. زه داسې سندرې وایم چې د افغانانو خوښې وي. او پاتې شوه د لهجې خبره. هغه وایي کله چې زه کور ته لاړ شم نو کله چې په کره پښتو د خپلې کورنۍ سره خبرې کوم نو مور مې راته کابلی وایي. د یادونې وړ ده چې په 2015 کال کې کرن خان ته د افغانستان د غوره سندرغاړي اعزاز ورکړل شوی و او د دې ترڅنګ یې نور ایوارډونه هم ګټلي. هغه وایي پښتنو ته زما دا پیغام دی چې یو بل ته په سوشل میډیا کې کنځلې مه کوئ، په کوم څه چې نه پوهیږئ په هغه بحث مه کوئ، یو بل ته لاس ورکړئ او په خپلو بچو تعلیم وکړئ. دا وه د کرن خان ژوند او موسیقۍ ته لنډه کتنه. ستاسو د کرن خان په سندرو کې کومه سندره خوښیږي؟ د کرن خان په هکله مو خپل نظر په کومنټ کې راته ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.